مشاعرې په دې بهیر کې زموږ یو دروند مشر مجبور صاحب ته په ډېر درنښت بلنه ورکوم چې راشي او خپل شعر زموږ سره شریک شي. ښاغلی مجبور صاحب. دا فضا ټوله داسې ناهیلې ده، هم په وطن کې هم دلته، او د بعضې عواملو دا زموږ ولس ځورولی ده. دا ټول شعرونه او سوژې په همدغه یوه برخه کې دي. د پښتانه اسمان همته مورې د فرښتو په صف کې ودرېږي، و عظمت ته د باڼه کوزوم د لمر په څېر په نړۍ وځلېږي. په درناوي سره یو خواست لرم خوابدې نه شي، دې لوی ټبر کې بل اختیاره پښتون مه زېږوه، او چې د په پت او په عزت کې نظرانه مې کړي سر، له پت بېزاره ننګ بېزاره پښتون مه زېږوه، او چې د متا لپاره وړي د غیرو جغ په ولو، چې د متا لپاره وړي د غیرو جغ په ولو، د بل په لار د بل لپاره پښتون مه زېږوه. ستا ننګیالي دي تلل شوي د زمان په تله، نړۍ د دوی د سرخندنې ننداره کړې ده. ستا د ژوندون په حماسي لوبو کې همیش د ننګ او د مېړانې جایزه وړې ده، او ستا شازلمو ستا د پایښت او سلامت لپاره خپله خبره هر غلیم ستا په ښکاره کړې ده، او ستا د فرهنګ د لیږ رالید په دود کې وغځولې ستا لمنه تر اتنه پورې، په سپین ډګر کې مخامخ د نیواګرو سره ستا د غازیانو کیسې تلي تر لندنه پورې، او بیا د نړۍ د سره خامار سره په غیږ نیوا کې د خپلواکۍ سندره لاړه تر برلینه پورې. خو اوس داسې نه ده، اوس داسې نه ده. ستا یو څو تنه ناکسه کسه هم په پردو هم پردي پالو باندې ځان خرڅوي، ځینې کوزګوري بیا ولاړ د لوټمارانو تر شا، د پروني ناتار عامل باندې جانان خرڅوي، او چې نه افغان وي نه د دې کاله بچی بولي ځان، پښتونه ومرې چې ستا ګران افغانستان خرڅوي.